د عیسی علیه السلام په باره کې د مسلمانانو کې ګمراه ډله تیر شوې ده او دا د ټول امت اتفاق دی د جمهور علما رائے ده چې دا ګمراه خلق دي کافر نه دي د اسلام نه خارج نه دي خو مسلمانانو کې ګمراه خلق دي دې چې کوم فکر ته خلق را بلی کوم دین ته را بلی د صحیح دین نه دي معتزله ته ویل کی د معتزله دا رائے ده چې په مړي پسې کته روستو سوالېږي نو دا پاګه پسې نه راشي د عیسی علیه ثواب د پر عمل وکي په مړي پسې ولېږي نو دا ثواب هغه ته نه ملوي او په دلیل کې آیتونه د قران مجید پیش کړي دي چې الله یسل الانسان الا ما سعى خو په دې معتزله کې وخت غضب داده کنه چې د قران یو آیت واوري بس په دغه یو آیت پسې ځي او د قران نور آیتونه بیان ګوري حال دا چې په یو مسله کې الله رب العالمین په قران کې مختلف ځای ذکر کړي یعنی په یو ځای کې صرف حکم کړي بل ځای کې تفصیل ذکر کړي یو ځای کې خبره ده چې مجمله ذکر شوی پوره واضح نه بل ځای کې وضاحت کړي او دا دغه چې دا معتزله په دې کې غټه مسله ده چې قران علم سره پوره نشته بس یو آیت راټینګي خو بلې پرېخي او دا قانون دی د اصول تفسیر کې دا قانون دی چې القرآن يفسر بعضه بعضا د قرآن ځنې حصہ د ځنې حصې تشریح او وضاحت کوي یعنی په یو ځای کې خبره د چې مجمله ذکر شوی پوره وضاحت نه وي او چې بل آیت په سره وړاندې پاکي پوره وضاحت ذکر شوی دا معتزله وایي چې انسان ته صرف خپل عمل رسیږي چې انسان په خپل ژوند باندې وکړي او د مرګ نه پس چې خلک سم کوي دا ودنه ورسي او دا وی چې الله ليس للانسان الا ما سعى انسان ته به هغه اجر ملاويږي چې دی په خپل وکي په خپل کم کوشش وکي مهنت وکي دغه ثواب به ملاويږي چې بلې به ور لګین دا به نه ملاويږي علماء دغه جواب کوي چې دی سعی نه مراد د ایمان سعی ده چې دی یو کس ایمان بل ته پیدا نشي ورسوله لکه مثلا د نوح علیه السلام په خپل د الله پیغمبر دی او د نوح علیه السلام بچی کنعان کافر دی نو د نوح علیه السلام په ایمان باندې د نوح علیه السلام بچی نه خلاصي بلکې او په خپل ایمان باندې خلاصي او دغه رنګ کته د پیغمبر علیه السلام حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها او اخت صفیه رضی الله تعالی عنها او اخت دوانو ته ویا فاطمه کې په دنیا کې زمانه سغواړي نو وی غواړه را که په دنیا کې سغواړي او د څه زمانه غواړي چې هغه زما په وښ کې دی او ته زمانه غواړي نو وښ یو غواړي چې درې کوم ولا اغني عنك من الله شيئا د قیامت پر ورځ ګورې تاسو پیدا نشم درکولې دا الله د عذاب نه نشم بچ کولې کته په دنیا کې د اعمال کې چې د الله د عذاب مستحق شنو ګورځي د نشم بچ کولې لہذا په خپل عمل باندې د جهنم دور نظام بچ کې او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه څوک چې خپل عمل رستو پاتې کړي د جنت نه غوري په نسب باندې نشي خلاصې ده چې رې خود اوچت خاندان سره زما تعلق ده او نسب مې ډېر اوچت ده او زه خو ګور د اهل بیت سره مې تعلق ده او زه خو سید ما او زه خو میا ما او زه خو مولا ما بده نه خلاصې غوري نبی صلی الله علیه وسلم دا نسب کار نه کوي ان اکرمکم عند الله اتقاکم دا الله بنز عزتمن انسان هغه چې دنیا کې تقوا ژوندۍ تیر کړي پرهیزګاری ژوندۍ تیر کړي دا انسان په قیامت کې خلاصي د معتزله په مقابله کې د اهل سنت والجماعت چې موږ استاد تعلق هم د اهل سنت والجماعت سره دی د اهل سنت مطلب دا چې پیغمبر علیه السلام په سنتو په رواني والجماعت چې د صحابه په جماعت په رواني دغه په نقش قدم رواني او موږ الحمدلله د سنتو تابعدار یو او د صحابه د جماعت هم تابعدار یو هغه وی چې یو انسان خپل عمل خو ترسي خو به دې شرط چې اخلاص وکړي د پیغمبر په طریقه باندې برابرۍ د الله چې کومه طریقه خو دې په غي برابرۍ او دویم دا چې یو کس وفات شي مړ خلاصه کې چې ژوندې انسان د بل لپاره یو عمل وکړي دغه په عمل نامه کې بلی کلی کی لکه مثلا زه دا درس وکم او زه درس نه مخکې د نیت وکم چې بس دا دې ثواب ز خپل پلار تبخم زما پلار الحمدلله ژوند دی والله د ژوند ورکی خدا به زما د والد په عمل نامه کې لیکل کی او یا زوی مشره چې بس دا درس ما دې سمنګولې چې ابتدا کوو باخو نو زما د دې درس ثواب او اجر با د اجي سے په عمل نامه کې ولیکل شي خو شرط دا چې اخلاص وکي ځکه په اخلاص باندې عمل الله تعالی قبول چې اخلاص وکړي نو عملونه الله تعالی نه قبول د اهل سنت والجماعت مذهب او مسلک دا دی چې مړ خلا مړ دې ژوند دي تم ثواب رسي او کله مړی لپاره یو نیک عمل وکړي نو هغه ثواب ته هم رسي او هغه پر بلاشه دلایل دي زبې سو ویما یو دعا
ګوره دعا عمل لګل دعا یو عمل دی او عبادت بدنی دی خو په دې باندې اتفاق دی د قران آیتونه هم دا وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث هم دا وایي چې ته د مړي لپاره دعا وکړې نو هغه ته دعا رسیږي د ژوندي لپاره دعا وکړې نو هغه ته دعا رسیږي الدعاء بظهر الغیب نبی رسول الله مچاله د پښه دعا وکړه بس هغه ته دعا ورسېده الله مولوی دې پیدا خامخا ور کوي او په قرآن مجید کې الله رب العالمین فرمایي چې والذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم نبی صلی الله علیه وسلم قرآن مجید کې الله تعالی وایي چې مؤمنان چې یو د بل نه پس راځي د رستنی د مخکنو لپاره د مغفرت دعاګانې کوي چې الله مونږ ته مغفرت وکا او زمونږ هغه ورون ته مغفرت وکا کوم چې زمونږ نه مخکې تیر شي دې آیت ته دا معلومیږي چې رستنی خلک د مخکنو مړو لپاره دعا کوي د دعا غي ترسي دویم نمبر نبی صلی الله علیه وسلم چې کله څوک وفات شو د قبر په غاړه باندې به ودرېد نو دا دعا به کوله یخي وای کنه دا دعا به نبی صلی الله علیه وسلم کوله چې استغفروا لاخيكم دې خپل لور د لپاره مغفرت وغواړي بخنه وغواړي د الله تعالی واسالوا له التثبت او د لپاره د ثابت قدمۍ دعا وکي فانه الان يسال زکه دنه په قبر کې واستپوس کی تپوس به دیږي چې من ربک استا رب څوک دی او ته په کوم دین باندې وي او د پیغمبر علیه السلام په باره کې سوي ته پوښتنه به دیږي نو نبی رسول الله بل دعا ولوکي ثابت قدمۍ دعا ولوکي د مغفرت دعا ولوکي زکه دنه به واستپوس کی نو دا دعا غته نور رسیدنه پیغمبر علیه السلام ولې فرمایل چې در پر ثابت قدمۍ دعا وکي دریم نمبر نبی رسول الله والسلام فرمایي او حدیث کې راځي چې اذا صليتم على الميت کله چې تاسو جنازه کوئ نو فاخلصوا له بالدعاء ومړي چې کله جنازه کوئ نو خپ اخلاص وته دعا وکړي خپ اخلاص به زمونږ د جنازې غوډه بل شان دي مولوی صاحب چې کله جنازې ته مخکې کیږي نو اعلان وکړي الله مبخا په اخلاص وته دعا وکړي او چې کله منځ جنازه باندې ودرېږي کنه نو جنازه به پوهه نشي سنا به نشي رسوله او موږ خدای اللهم صل اللهم بارک درود ویو کنه ویلا په مشکل چې پیدا یو طرف وې کنه بس چې الله اکبر ویلې او بیا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا دا چې بس دی اللهم من احيته منا دې ته چې ورسه بس ته سلام ګرځولې یعنی دمر زر زر د مړي د اخرنه حق ورو مونږه دا کوو مناسب ګپ سره لګو په کار دا چې دا د مړي اخرنه حق دی په موت باندې او موت الله ته په جرګه باندې ولاړی چې الله دا ستا بندو الله د سره نفس سره شیطان مسلسل د گمراه کولو کوشش کړي الله کا کم کمې دي شوی کم کوتاهی دي شوی الله کم غفلت ته شوی دی کم ګناهونه کړی دي واړی کړی دي غټي کړی دي الله مونږ ته جرګه کو الله ډېر به وسه دی الله ډېر به اسره دی الله ته معافي وک الله ته ګناهونه معاف کا الله مونږ ته په جرګه راغلی زمونږ د جرګه قبول کا الله زمونږ د سوال او زاری قبول کا الله ته سپینګری ولاړلی ته مشومان ولکان ولاړلی ته بډاګان ولاړلی الله د ټولو دا دعا قبول کا او زمونږ د جرګه قبول کا الله ته اخرنه جرګه د الله ته چمنګه کو نبی صلی الله علیه وسلم چې دعا کین خو په اخلاص وکړه او یوازې و دعا نه یو پینځه شپږ او لس دعاګانې پکې وکړه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه دا دعا پکې وکړه اللهم ان كان محسنا فزد في حسناته دا دعا پکې وکړه اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده دا دعا پکې وکړه چې و دعا خو نه ده او خوب دا دعا پکې وکړه دا خلک وجړي زاری وکي الله ته خټیم په تیر کړ دا جنازه ده نبی رسول الله والسلام ارشاد دا چې کله په مړی باندې جنازه کوي نو فاخلصوا له بالدعاء په اخلاص سره د دعا وکي نو کو دا دعا مړی ته نو ورسېد پیغمبر علیه السلام ولې امر کوي بیا شپږم نمبر دلیل چې نو هغه یو روایت کې دا راغلی دي چې سړی راغی د نبی رسول الله والسلام خواله او د وجود الله پیغمبره زما مور مړه ده نو افلها اجر اغه ته اجر ملاويږي ان تصدقت عنها کذا غي طرف نو صدقه وکم ان غي بنو من صدقه وکم نو دي اجر بو ته ملاوي نبی رسول الله نعم بالکل بو ته ملاوي په بل روایت کې دا راځي چې نبی رسول الله والسلام صحابي د سعد بن معاذ رضی الله تعالی عنہ چې د مدینه کې د خزرج قبيله مشر او ډېر عجیب او ناشنا سپین ګریو شام ته تله واپس راغی نو مور وفات شو
د نبی صلی الله علیه وسلم خو راغی د الله پیغمبر زما مور وفات شوه او انا غائب ز په سفر کې ومنو مباغه مقبل نو فهل ينفعها ان تصدقت عنها کزه د هغې طرف نه صدقه وکم نو هغې ته به څه پیدا میلاو شي نبی صلی الله علیه وسلم ته په جواب کې وفرمایل نعم نو سعد رضی الله تعالی عنہ روایت کې دا راځي چې د هغې په نوم باندې یو کوې جوړ کو او د مور په نوم باندې صدقه بل روایت کې دا راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې اشهدک على ان حائتي زتا په دې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام ته و چې زتا په دې وخت کې په دې خبر باندې گواه کوم چې په دې مدینه کې زما دا کم مشهور باغ دی چې ډېر قیمتي باغ دا ما د مور په نوم باندې صدقه چې دې ثواب د زما مور ته ورسي نو کدا چرته نور رسیدل نو پیغمبر علیه السلام ته ولې فرمایل چې د مور طرف نه صدقه وکړي ته به صدقه ورسیږي الله تعالی به ول اجر ورکړي د مړي طرف نه حج کول دې ثواب هغه ته ملاوي کنه ملاوي نو دام حدیث کې راغلي دي نبی صلی الله علیه وسلم خو له زنانه رااله او د الله پیغمبر زما مور وفات شوه ده او باغی باندې حج فرض نو ځکه دا غي طرف نه حج وکم نو زما دا ثواب باغی ته ملاوي شي دا غي ذمہ پاريغ شي نبی رسول الله د تپوس وکړو بلکې ستادي مور ته روجي پاتې وې کنه او منځونه پاتې وې او قرض په مثلا ستابه مور باندې قرض وند قرض بتا دا کوله کنه به دا کوله هغه ته ولې نه الله خامخا مې دا کوله ول ستابه مور باندې قرض دې کدا غي طرف نه تحج وکي دغه ذمہ الله تعالی فارغ کی او بل روایت کې دا راځي چې زنانه راغلي او پیغمبر علیه السلام ته وی چې زما پلار دې وغه ډیر زیات کمزور دی په اوخ باندې نشي کې ناستله او باغ باندې حج فرض دی نو ګوزن دې خپل پلار طرف نه حج وکم نو دا حج به قبول شي نبی رسول الله بالکل به قبول شي د پلار طرف نه حج کین او الله تعالی به قبول کی نو ګدا ثواب نه رسیدلې په مړی پسې او په ژوندۍ پسې پیغمبر علیه السلام ولې دا حکم کوو چې دا څه وکړي محمد ابراهیم محمدی